سلامونه. چارواکي وایي د ننګرهار په مابس 8 تنه برید کوونکي وژل شوي دي. د دوی په وینا تر اوسه 9 تنه ملکي وګړي، پولیس او بندیان شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د طالبانو پاتې 400 طالب بندیان د افغان حکومت او د ځینو نورو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي. دوی وایي لویه جرګه کې به د دوی د سرنوشت په اړه پریکړه کیږي. پښتون سیاستمدار افراسیاب خټک پاکستان ته په اشاره وایي سیمه کې د دولتونو په کچه د ترهګرۍ د پایګاو، فابریکو، جوړښتونو او اکمالاتو موجودیت افغانستان کې جګړه غځولې ده. د اختر په 3 ورځو کې طالبانو 38 ځلې اوربند مات کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د 3 ورځني اوربند پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي په 38 پیښو کې 20 ملکي وګړي شهیدان او 40 نور ټپیان شوي دي. او افغانستان کې د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. کرنې وزارت وایي چې په 1498 کال کې له 8000 باغونو څخه 18000 او 301 متریک ټنه شفتالو راټول او بازار ته وړاندې شوي دي.